څو جسده و ټول؟ یو شپېته انسانان د دې پل لاندې دلته وو په دې خاورو خزلو کې پراته وو. جسدونه چې ووته شخصا زم نه مخته کېدم، کارګر نه مخته کېدم. السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو یو ځل بیا راغلی یم پل سوخته ته. هغه پل ما مخکې مې یو کلیپ کې ویلي وو، هغه پل چې کله به دلته تېرېدې نو پوزه کې به د یا مالوس تخته کول یا به د 2-3 ماسکه ډبل اچول او یا به هم څادر د پوزې ته و تر څو پورې دلته د دې بدبوی څخه ځان خلاص کړي. یو ځل هغه ساحې ته چې د پل لاندې دی زه ورغلی وم، باور مو په خدای وشه زه یو هفته مریض وم، خو اوس دلته به تاسو د ورونه دلته به تاسو خویندې ووینئ چې هغوی راځي دلته یادګاري عکسونه اخلي. دا ځای څنګه داسې زر بدل شو، ولې بدل شو، د چا لخوا بدل شو، دا ټول درته وایم. راځئ، دا هغه قهرمانان دي. زه دا منم چې په راس او رهبري کې به داسې خلک چې هغه به د دې ملت په بچیو زړونه خوږېدل، هغوی به واقعا ځورېدل. ولې د دې خلکو برکت هم دی. الله دې دوی ته هم خیر و برکت ورکړي. الله دې رهبري کې چې څوک یې هغې ته د خدای پاک نور هم د دې وطن او د دې خاورې د خدمت کولو توفیق ورته په نصیب کړي. ټولو ته زه دعا کوم، تاسو به هم انشاءالله د زړه د کومې ورته دعاګانې کوئ، خوشحاله به هم یې. راغلي وو دا خلک باید موږ په ډېر شي ونازوو، ولې زموږ څه با احساسه ورونه په بهر ملک کې وو، زموږ خویندې وې چې هغوی غوښتل دوی ته یو څه ورکړو، دوی یې تقدیر کړو. ما مخکې هم درته وویل دوی ته باید ډېر شی ورکړو. اوس لپاره څه چې موږ سره وي هغه به انشاءالله دوی ته ورکوو، دوی به نازوو. نه تنها دی بلکې د ښاروالۍ نور هغه ورونه چې د دې نه پاتې بیا به انشاءالله آینده کې هغې ته هم راځو، هغې ته به هم یو څه ورکوو. دا څه په خاطر دی څه کړي دي، کوم کمال یې کړی، بل هېڅ خبره هم نشته، فقط دې خاورې ته دې وطن ته د زړه د اخلاصه دې خدمت کړی دی. نو هر څوک چې دې خاورې ته په صادقانه ډول باندې خدمت کوي زموږ سر سترګو دي. یو سلام هم ورته کوم. ښه ستړی میشه کاکا، سلام، خوب هستین؟ جور باشید، خیر باشید. ما شما تشکری میکنم. تاسو ټول نه زه منندوی یم، بلکې زه نه بلکې ټول ملت. الله دې تاسو په عمرونو کې برکت در واچوي. په ډېر شي باندې تاسو ارځئ، تاسو ته باید موږ ډېر څه وکړو، خو اوس لپاره څه مې چې راوړي انشاءالله دا به تاسو ته زه درکړم او آینده کې بیا هم انشاءالله نازوو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. د یادونې وړې بولم چې احمدزی صاحب د 5مې ناحیې مرستیال دی، خو الحمدلله ما چې د اول نه تعقیب کړی دی د زړه د اخلاصه دې سړي منډې والي. احمدزی صاحب ډېره مننه، الله دې خوشحال لره. زه دغه هر یو ورور ته 9900 افغانۍ ورته ورکوم او دې سره سره نور هم یو څه شته. کاکا ما قبلا هم گفتیم که زه به پښتو کې ورته یم چې مخکې مې هم ویلی چې په ډېر شی ارځئ. اوس لپاره دا دا نور به هم تقسیمو. عزت الله ورور د دې ځای سوپروایزر دی، نو فقط دومره راته وایي چې کله هلته پرېوتلی څه احساس مو کولو، دا بوی ګندګي هر څه احساس مو څه و؟ احساس هم وخت هم ډېر بد احساس و، له خاطره چې اوله ورځ راغله تو باور وکړه چې پل لاندې لاړو او مامون صاحب را سره و، بیخي مونږ درېدی نه سو. همدغه مامون صاحب مونږ ته انګېزه ورکړه خدای دې دوی کور آباد ولري او ډېر
عمر ورته ورکړي او ډېر خدمت د کارګر یې وکړ او په ضمن کې جسدونه چې ووته شخصا ما څو جسده و ټول؟ 1 انسانان د دې پول لاندې دلته وو په دې خاورو خزلو کې پراته وو. جسدونه چې ووته شخصا زم نه مخته کېدم، کارګر نه مخته کېدم، مامون صاحب مخته سه په خپل پلاسونه یې ونیوه، بعد له هغې مونږ وشرمېدو. الله دې خیر درکړي، خدای دې په ځوانۍ برکت کړي. جنازه م په حساب جیکه، جسدونه م جیکه او ټول جسدو کې مونږ سره مامون صاحب ویډیوګانې را سره شته چې اشتراک کړی ده او په خپل لاسونه یې په حساب دې ته نیولی وایي ده. د وطندارۍ احساس یو چا کې الله دې موږ هم پیدا کړي. شخصا زه خپله له مامون صاحب نه ډېر شکرګزار یم او تشکر کوم او له تاسو نه چې دغه زمونږ مسکینان او بیچارهګان هم الله مو خوشحال لره. محمد عمر کاکا ما بگیری. خوش هستی انشالله؟ خوش باشی. یو دی دوه دی درې. دم بیا بچې ها بر علاوه په دې چې په نغدي مرستو مو ونازول انشاءالله قمر بنسټ به دا له دوی سره وعده کوي تر څو پورې چې په کابل کې په هر ځای کې په هر سیزن کې که رمضان ژمی وي روژه وي یا نور داسې حالات چې قمر بنسټ خوراکي مواد توزیع کول انشاءالله دا دې ته موږ ورکوو دی به راغواړو. ټلیفون نمبر مو ترې اخیستی امین صاحب مهرباني وکړئ تاسو یې ورکړئ. بیا هم دا د دې هغه حق چې موږ ورته راورسوو انشاءالله آینده کې به کوشش کوو لکه څنګه مو چې وویل چې همیش لپاره قمر بنسټ کابل کې توزیع لري نو دا کارت دی سره شته دی به همیشه راغواړي او دی ته به خپل مواد یا خوراکي مواد که هر څه دا به دی ته ورکوو. دا د دی په موږ حق دی چې دی دومره خدمت کوي. ما مخکې درته ویل که هر څوک په هره برخه کې وي دې هېواد ته د هغه خیر رسیږي او د هغه مسؤلیت وي په صادقانه ډول باندې هغې خدمت وکړي انشاءالله وطن مو ډېر زر جوړیږي. هغه زموږ سر سترګه دی هغه به موږ نازوو که په هره اداره کې وي. امین صاحب محترم ډېره مننه الله مو خوشحال لره. واقعا چې داسې یو کار مو کړی دی که د داسې ظاهرا وګورو خو څه نه ښکاري خو له معنوي لحاظه بالکل ډېر غټ کار دی. الماس صاحب تاسو نه تاسو د همکارانو نه ډېره مننه د راتګ نه مو ډېره مننه. قربان مو شم. د پولیس وخته سهار اختیا هم چې پخوا د بدبختیو مرکز اوس الحمدلله موږ د تاسو همکارانو په وسیله موږ غواړو چې دا مرکز په فرهنګي مرکز بدل شي انشاءالله. د تاسو کومکونه د تاسو د خدمات د الله پاک صدقات په خپل دربار کې قبول منظور وګرځي. واقعا دا کارونه د موږ پرسونل ته موږ ته روحیه راکړي چې موږ د وطندار په مقابل کې لا هم خدمت وکړو او موږ په دې ډاډه کېږو چې څوک شته دي زموږ تر شا چې زموږ حمایت کوي. الله مو آباد لره. ډېر مننه احمد صاحب. خوشحاله اوسئ. په آخر کې د یو سوکاله خوشحاله ودان افغانستان په هیله. السلام علیکم.